بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك او هر کله چې وی رب ستا للملائکه ملائکو ته انی جاعل بشک زګرزون کې يم فی الارض فزمک کی خلیفہ خپل یو خلیفہ قالوا نو د ملائکو اتجعل فيها آیت غرزی په اسمک کی یا پیدا کې په اسمک کی من هغه سوک یفسد فيها چې فساد وکي پدی کی ويسفك الدماء او تو یوی بوینی ونحن منچیو نسبح بحمدك پاکی بیانو ستا د صفات سرا ونقدس لك او پاکی بیانو د ذات ستا قال او الله رب العالمین انی اعلم بشک ز خپوهګما ما په هغه سبانی لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ پرون مونږه واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ پوری تفسیر کړو بعضی خبرې ډېری تفسیر طلبینو پدې کې د ملائکو او خلیفہ کی تفصیل شوو خو د ټیم د اختصار په وجه باندې آیت چې د هغه نو رسیدلې نو د خلیفہ بعضی معنی د هغه کارونه د مفسرینو اختلاف دا ذکر شو نن به صرف دومره په خلیفہ کې وایو چې دا خلیفہ چې الله رب العالمین انسان ته وینو دا د انسان حقیقت بیانوي خلیفہ وته ولی وی پرون په معنی او په هر څه تاسو په هشوی دا د انسان حقیقت بیانوي چې د انسان حقیقت چې دینو هغه څه دی نو یو د انسان حقیقت بیان شو بل د انسان اصل کی کار دی چې د خلیفہ کار بسي نو د انسان حقیقت دا دی چې دا د الله رب العالمین د طرفنا پزمکه کې خلیفہ دی د الله رب العالمین حکمونو باندې به عمل کوي د الله رب العالمین وعده به پوره کوي د الله رب العالمین نظام بنافذي د الله رب العالمین منشا بلټي او په هغه باندې با عمل کوي نو د انسان حقیقت چې هغه د چې د الله خلیفہ دی الله رب العالمین دنیا ته دې تر لګلې چې الله رب العالمین سغوړي په دنیا کې د انسانانو چې دې طرف ته خلق را وبلی په دوانو صورتونو کې چې کم پرون د خلیفہ تفصیل بیان شو یعنی کله د سره بادشاہت نو د بادشاہت په ذریعہ او کنه نو د دعوت یا د استادۍ یا کومه طریقه چې دا د دین نو د هغه په ذریعہ باندې د الله رب العالمین دین ته خلق راوبلی او د غسلور خبرې چې وشوي چې دا پکې عملی شي وزدل تمخ کی بحث تزو قالوا او ملائکو اتجعل فيها آیات غرزه په اسمکه کی یعنی پیدا کې په اسمکه کی من هغه سوک یفسد فیها چې فساد کوي په اسمکه کې نو دلته یو خبره په ذهن کې دا راځي چې الله رب العالمین ملائکه ته ویله چې تاسو زدسي یو کار کوم نو دا وته څنګه وې د دې خبرې مقصد څه دی الله رب العالمین د ملائکه سره مشوره کول نو الله رب العالمین خود لوی شان مالک ته هغه ته د اچا د مشورې ضرورت نشته دی نه د چا مشوره علی د الله رب العالمین علم دومره لوی دی چې هغه ته د چا د مشورې ضرورت نشته هغه د کار په اولنی سر او په اخرنی سر باندې پوهی نو دا کاری ولی وکړو نو دا د پاره د مشورې د تعلیم اولنی مقصد مفسرینو دا لیکلی دی چې انسانانو ته تعلیم د مشورې ورکوي الله رب العالمین د چا مشورې ته محتاج نه دی او نه پیالي خو په دې کې تعلیم د انسانانو ته د مشورې چې تاسو هم کار کوئ نو بسبه کوئ ستاسو کار به په مشوره باندې چې کم کار ته اراده وکړه نو یو بل سره به کې مشوره وکړي دویمه خبره دا لیکلې ده چې په دې کې د انسان شرافت بیانېږي چې د انسان دومره لوی حیثیت دی چې لا پیدا نه دی او بیا ملائک دومره پاک او دومره لوی حیثیت چې پرون کم تفصیل بیان شو نه ذهن کې حاضر کړي نو ملائکو ته هغوی طرف ته تیاری او د مخکې نو ته تذکره کوي چې دې څوک پیدا کومه نو د خبرې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې انسان لوی شرافت والا دی لکه د دې مثال لسی دی چې کور ته یو میلمه را رواني او موږ ماشومان ته ویل کې بیٹک صفا کوي
د لوخو موخو خیال وساتئ شور به نه کوئ ګوره ډېر اهم میلمه دی ډېر عزتمن میلمه دی داسې کوو که نه د میلمه ته مخکې نه ماحول جوړو نو الله رب العالمین انسان ته ماحول جوړی نو دا د انسان شرافت چې دی نو هغه ظاهروي بله خبره په دې کې دا ده چې الله رب العالمین د ملائکو رای معلوموله هسې رای وله معلومو چې د ملائکو رای چې دی هغه په دې معامله کې او د دې مخلوق په باره کې څه دی څلورمه خبره دا هم ده چې د ملائکو علم چې دی هغه ښکاره کړلی شي چې ملائکو علم خو دومره دی چې څومره ول الله ورکړی مخکې به تفصیل لا شي د هغوی سره څه غیب او علم نشته دی که چېرته د غیب او علم ورسره وی نو دوی به د اول نه د الله رب العالمین دا جواب ویلی و ځکه چې په دې به پوهه نو د ملائکو سره صرف دومره علم دی چې څومره ورته الله رب العالمین د کم کار ورکړی دی دویمه خبره دا ده چې دلته ملائک چې دی هغه وایي اتجعل فیها من یفسد فیها آیا ته پیدا کې الله رب العالمین ته وایي هغه څوک چې فساد به کوي نو ملائکو اعتراض وکړو په الله رب العالمین باندې الله ته ورته خبره وکړو دوی اعتراض وکړو نو په دې خبره باندې ځان پوهول چې اعتراض د چا کار دی مخکې تفصیل تیر شو چې دا خو د منافقین او د بیمانه خلکو کار دی په الله او په قرآن او په رسول الله څوک اعتراض کوي نو ملائک خو پاک مخلوق دی ملائک به ولې داسې کار کوي نو دا اعتراض نه دی دې ته استفسار وایي یا لکه ځان پوهول چې الله رب العالمین ته چې دا خلق پیدا کې او داسې خلق چې فسادونه به کوي او د یو بل یینې به تویې او جګړې به کوي او دا لانجې او ګناهونه او شرک او د کفر او بدعات او دومره خبرې به پکې نو چې دې خبرې ضرورت څه دی یعنې ځان یې ترې پوهو چې الله زموږ خو دومره علم نشته چې په دې خبره باندې ځان پوه کړو په دې کې مختصر صرف دومره ووایو ټایم رانه ختمیږي چې مونږ مخکې یوه خبره کړې وه چې ګوره د حکمت چې دی نو دا معلومولی شي نو د دې ځای هم دا خبره معلومه شوه د الله رب العالمین یو حکم دی نو یو خو د الله او د رسول خبره راورسېدل نو د عمل لپاره بس دا کافي ده چې د الله او د رسول خبره ده دویم د هغې حکمت معلومول دي نو حکمت معلومولی شي چې که تو تپوس وکړې چې هسې د دې به څه حکمت دي د الله رب العالمین یو کار هم د حکمت نه خالی نه دی لکه مسواک راواله وس مسواک د پیغمبر طریقه ده نو دا مسواک چې دی د دې دومره ډېر حکمتونه دي چې که بیان شروع شي دا به مشکل شي دا پنسې چوتول نو دا پنسې چوتول چې دی که د دې حکمتونه سړی شروع کړي نو دا دومره دي چې بې حسابه دي دا منځ کول او پنسه ټیمه کول نو د الله حکم چې ته وباسې او حکمتونه راوالی نو د دې دومره ډېر حکمتونه دي چې انسان ورته حیران شي نو د انسان هغه حکمت معلومول د دې دپاره چې شرح صدر ډېر وشي د عمل ته چې دی په ښه طریقې سره دی څه شي تیار شي په زړه کې کولاوالی راشي د الله رب العالمین په باره کې چې کوم دی د عقیده او سوچ نور هم برابر شي نو حکمت چې دی هغه معلومولی شي نو دوی چې دی اعتراض نه کولو اولنۍ خبره دا وکړه چې من یفسد فیها هغه څوک پیدا کوي چې هغه به فساد کوي اوس دوی ته څنګه پته ولګېدل چې دا به فساد کوي دوی ته دا پته څنګه ولګېدل چې مونږ وایو د غیب علم ورسره نشته نو پته ورته څنګه ولګېدل نو یو خبره په دې کې دا ده چې ملائک هوښیار مخلوق دی عقل والا دي نو مخکې ذکر وشو چې انی جاعل فی الارض خلیفه نو په خلیفه کې خو ډېرې معنی پرتې دي یو معنی پکې دام پرته ده چې دوی مسلې به جوړیږي او فیصلې به کوي دا خلیفه به وله فیصلې کوي د جګړو د فساد او د دې نه خو عقل والا مخلوق دی چې الله داسې څوک پیدا کوي چې به د خلکو فیصلې کوي نو فیصلې ته خو ضرورت هله راځي چې کله څوک جګړې کوي او فسادونه کوي نو چې جګړه او فساد نه کوي نو فیصلې ته به څنګه ضرورت راشي نو یوه خبره دا ده دویمه خبره دا ده چې الله رب العالمین دوی استفسار کړی او الله رب العالمین ورته د دې مخلوق حالات ویلي چې داسې یو مخلوق پیدا کوم چې د هغوی کارونه چې دي هغه بدای نو په دوی دا فساد او وینه تویدل ورته ډېر زیات ناشنا ښکاره شو نو د دغې ناشناوالي د وجې نه د الله نه تپوس کوي چې الله د داسې مخلوق څه ضرورت دی لکه چې هغه یینې تویې او هغه داسې فسادیاني نو د دې مخلوق چې دی نو هغه ضرورت څه دی درېیمه خبره دا کیږي چې د دې نه مخکې د آدم علیه السلام نه په دنیا کې 2000 کاله مخکې د جان الوادو د پیریانو او هغوی ډېر فسادونه به یې کول او یینې به یې تویولې او دوی د انسانان چې دي د هغوی خلیفه وشول نو په دې باندې دوی پوه چې مخکې مخلوق په دنیا کې داسې ونه هغوی فسادونه کول نو دوی به هم څه کوي فساد به کوي نور هم ډېرې وجې بیانېږي والله رب العالمین ښه پوهېږي په دې باندې دویمه خبره په دې کې ده چې ویسفک الدماء چې من یفسد یو وی نو ولې دا اینه تویول فساد نه دی دا اینه تویول خو هم فساد دی نو بیا دا ویسفک الدماء ولې وایي چې هسې هم دا خبره پکې راغلې ده چې هغه څوک پیدا کړي چې هغه به
فسادیانی نو دا ینې تویول ولې وایي نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې ینه تویول د الله رب العالمین په نزد د انسان دا ډېر لوی څیز دی د الله رسول فرمایلی دی چې د یو معاهد یا ذمي ورته وایي هغه کافر چې مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او ټکس ورکوي چې د هغه ینه توی کړله نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت بوی په حرام دی حالانکه بوی به د څونه لرې پوري نو د انسان ینه تویول د الله رب العالمین په نزد دومره لوی څیز دی دویم یو حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي وایي چې د یو مؤمن ینه توی کړله نو که د مؤمن په دې مرګ باندې ځمکې والا او اسمان والا ټول راجمع شوي الله رب العالمین ته دا دومره ناخوښه ده چې دا ټول به جهنم ته واچوي اوس ځمکه کې څومره مخلوق دی او د اسمان خو موږ اندازه نه شو لګولی خو دومره لوی مخلوق د مؤمن د ینې تویولو باندې الله رب العالمین جهنم ته اچوي ملائک پاک مخلوق دی نو د هغوی دپاره دا خبره ډېره ناشنا وه د ینې تویول به کې بیا نور ډېر ناشنا و نو ځکه د دې جدا تپوس وکړو ونحن نسبح بحمدک او موږ پاکي بیانو ستا د صفاتو سره نو دلته کې دوه خبرې راغلې یو نسبح بحمدک او دویم د ونقدس لک د هغې موږ باندې وکړه چې پاکي د ذات نو یو دا تسبیح چې بیانېږي دا د صفاتو بیانېږي د انسان د صفاتو پاکي چې ده نو دا څه شی دی دا تسبیح ده او تقدیس چې دی دا تقدیس کې چې کومه معنی د پاکۍ پرته ده نو دا د ذات بیانېږي دویمه خبره دا کېږي چې تسبیح چې ده دا د قول سره د وینا سره تعلق ساتي چې په خوله باندې چې دی نو څه وکړي تسبیح بیان کې او دا تقدیس چې دی نو دا د عقیده د دې خبرې ساتل چې الله رب العالمین سره ټول له کمال صفات دي او بله مفسرینو به کې داسې ویلي ده چې ونقدس لک معنی دا جوړیږي چې الله رب العالمین ته دا ویل چې اله العالمین ستا صفات او ستا ذات چې دی د هر قسمه نقصان نه صفا دي او دویم داسې هم وایي چې اله العالمین ستا دپاره د ونقدس لک معنی دا کیږي چې ستا دپاره هغه صفات او هغه څه بیانو چې اله العالمین ستاش ذات چې دی د هغې لایق دی او د هغې څه نه ستا دپاره پاکي وایو چې پتا کې هغه نشته دی یعنی څومره بدۍ او برایۍ او کمزورتیاګان چې الله رب العالمین د دې ټولو نه صفا دی قال نو وی الله رب العالمین انی اعلم بېشکه زه ښه پوهېږم نو کله چې دوی دا خبره وکړه نو یو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک نو دلته ظاهرا دا ده چې ملایکو خپل صفت وکړو چې ګوره مونږ خو ټول عمر لګیا یو ستا تسبیح د صفات هم بیانو او د ذات ته هم بیانو نو بیا داسې مخلوق ته څه ضرورت دی نو ملایک دلته خپله صفایي چې دی هغه نه پیش کوي بلکې خپل شان ته اشاره کوي چې زمونږ شان خدا دی چې ستا حمد او تسبیح چې دی نو دا په هر وخت کې بیانو نو الله رب العالمین ورته اوس په حاکمانه انداز کې وایي د خپل شان موافق قال انی اعلم بېشکه زه ښه پوهېږم الله رب العالمین د ټولو نه ډېر زیات پوهېږي زه ډېر زیات ښه پوهېږم ما په هغې څه باندې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ نو دلته یو الله رب العالمین رد په دې خبره وکړو چې ملایکو ته هم علم چې دی نو هغه د غیبو نشته دی ځکه چې په انسان کې کمی ګناهونه ډېرې کمزورتیاګانې راجمع دي خو داسې پاک انسانان هم په دې کې دي چې هغه پیغمبران تیر شوي دي هغه صحابه د پیغمبر نږدې ملګري د الله اولیاء علما ډېر نیکان خلک به په دې کې نو اوس ملایک خو صرف په فساد طرف ته ذهن لاړو او دې طرف ته ذهن بیا نتلو نو انسانانو سره د شهوت نه سره د ضروریاتو نه انسانان راپاسي او د الله رب العالمین صحیح عبادت وال انسانان په هر دور کې موجودي په هر دور کې موجودي الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه